جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یأکلن احدکم بشمال پتاسو کی دی څوک داسې نه کوي چې هغه په چپه لاس باندې خوراک چې دی هغه وکړي پتاسو کی دی څوک په چپه لاس خوراک نه کوي ولا یشربن بها نه دی په چپه لاس چای شربت اوبه بل دا به نه کوي نو ولی فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بها شیطان په چپل لاس خوراک کوي په چپل لاس چشا کوي نو لہذا زموږ د شیطان په مابینځ کې باید چې فرق چې دی هغه راسي ګوره دا اسانه خبره ده هیڅ ګرانه خبره نه ده چې زموږ دوی دماغ ته نه رسیږي یو زما استاد بابا او زما استاد خاندان زما استاد ټول کور دشمن دی او بل خبره چې دا اغاز ما اوستا وځان تخپل لوړ اعزاز دی لوړ عزت دی ما او تا قطعا داسې نکو چې راولاړ سو زما استاد بابا او د ټول قوم دشمن دی ما او تا پر هغه لاره باندې روان سو هیڅوک داسې چې هر څوک کمزوري هر څوک بېوسي هر څوک بېبسي هغه دا کار قطعا نه کوي د دشمن پر لاره باندې نه ځي نو دلته خبره داده چې شیطان الله او رسول فرمایلی دا ستاسو دشمن دی نو ما او تا به د شیطان او د دشمن پر لاره باندې څنګه ځو ما او تا به ولې داسې کوو چې راولاړ سو د شیطان پر لاره باندې ځو دلته د الله رسول فرمایي پرسته لاس خوراک کوه په چپه لاس یې مه کوه په چپه لاس یې ولې مه کوه شیطان په چپه لاس خوراک کوي د الله رسول فرمایي پرسته لاس شربت و اوبه و چای کوه په چپه لاس یې مه کوه ولې مه کوه ځکه د شیطان خوراک او چشاک چې دی هغه په چپه لاس دی نو که چیرې ما او تا په چپه لاس باندې خوراک هم کوو چشاک هم کوو نو ګویا ما او تا په خوراک او په چشاک کې د شیطان چمونه کوو او شیطان زما او ستا دشمن دی د الله او د رسول او د دین او د کلمې دشمن دی زما او ستا دا دعوه ده چې کوم د الله دشمن دی هغه زما دشمن دی چې کوم د الله د رسول دشمن دی هغه زما دشمن دی کوم د دین او د اسلام او د کلمې دشمن دی هغه زما او ستا دشمن دی نو دلته به ما او تا څنګه راولاړېږو د شیطان لاره به خپلوو او ما او تا ته پیغمبر علیه السلام مبارک ویلی دي که ګر سره پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته نه وی ویلی که ګر سره پیغمبر علیه السلام موږ ته نه وی ویلی چې شیطان په چپل لاس خوراک کوي صحیح سلو نو بیا دا ما او تا ته معلومه و چې شیطان زموږ دشمن دی نو ما او تا به څه چې موږ په چپه لاس خوراک کولی موږ خو د هغه ویلې چې یاره دا خو د شیطان لاره ده دا د شیطان طریقه ده دا د شیطان مطلب هغه پیروي ده نو ما او تا به څنګه هغه کولی نو چې ما او تا دا ګړو چې شیطان زما او ستا دشمن دی د الله رسول راته وویل چې دی په چپه لاس خوراک کوي ته مه کوه بیا به یو مؤمن و مسلمان څنګه بیا نورې لارې لټوي بیا به مؤمن و مسلمان څنګه د محمد رسول الله د خبرې په اخوا بیا قدم یږدي نو د الله رسول فرمایي شیطان چې دی هغه په چپه لاس خوراک کوي ته په چپه لاس نه کوي شیطان په چپه لاس چشا کوي ته په چپه لاس نه کوي او زما ډېر یاران خاص کر په قندهار کې دا زما ډېر ملګري د لیستانو د قندهار یعنی دوی چې لس کسان سره ناستې ما لا د فکر پکې کړی دی لس کسان بیا خاص کر هغه ښایستې لونګۍ چې تړلي دا الله دا په چپه لاس چی کوي یعنی زه وخت په مجلس کې ناس زما خالي هوا تو لس کسان بو سپورت کړه ته په دې کې زما خالي وسړي پرستله چې نور ګور په چپه لاس دی ویل ما دا خیال سره دا اوس په دې کې پیشن دی دا اوس یو مطلب نم دی دا و چش دی صحیح سلو لہذا څه پرستله شي کوه خوراک ولې پرستله د محمد رسول الله طریقه ده په چپه لاس د شیطان طریقه ده د چا طریقه خوندر کوي اوس زه دا نه درته وایم که یو سړی په چپه لاس چای وکړي هغه مردار دی هغه حرام دا نه درته وایم دا نه درته وایم ګوره ما او تا په خپل کور کې اوسېږو د بابا او د ادې سره د بابا او د ادې پر طبیعت په دې کور کې چلیدل چې ستا بابا ادې هغه نیک دي دینداره دي متقیان دي پرهیزګاره دي د هغو پر نقش قدم په دې کور کې ژوند تېرول ډېر ښه دی که ستا د دې کور ستا د بابا او د ادې د دشمن په نقش قدم دا خو سره منې یوه زنانه په کور کې د خاوند په نقش قدم ژوند تیر کې ډېره ښه خبره ده که د خاوند چې کوم دشمن دی یا ستا چې کوم دشمن دی پر هغه نقش قدم
دا خبره سره منئ نو چې دلته دا خبره در سره ومنه دلته د محمد رسول الله په حواله هم سره ومنه چې یوه طریقه دا طریقه رسته لاس دا د محمد رسول الله طریقه ده دا چپه لاس دا د شیطان طریقه ده دا د کافرانو طریقه ده نو لهذا کومه طریقه دې خوښه ده ګوره موږ ته اودس کوو په اودس کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه څه د رسته لاس کار دی څه د چپه لاس کار دی په اودس کې نو اوس که سړی د چپه لاس کار په رسته لاس وکړي صحیح سلو نو بیا په چپه لاس ته چیش کوي بیا په چپه لاس باندې ته چیش کوي په دې خبره ته ما سر خلاصېږي که یا زه ته داسې سر در خلاصوم زه بیا ادبه تورې نه وایم صحیح سو سبا زما لور خور مور بیان اوري هغه بیا مشکل جوړ سي یعنی معنا دا د پرسته لاس خوراک د محمد رسول الله طریقه ده په چپه لاس باندې د شیطان طریقه ده اوس دې خوښه خپله ده کومه لاره کوي او ته زه مسلمان یم او ته وایې چې زه کلمه ګویم او ته وایې چې زما پر ایمان او پر اسلام پر کلمه او پر اسلام باندې ایمان دی اوس ستا ایمان څنګه شو اوس واست نو لهذا د الله رسول فرمایي په چپه لاس خوراک مه کوئ دا د شیطان کار دی پرسته لاس خوراک کوئ دا د محمد رسول الله کار دی نو د محمد رسول الله په لاره کې خیر دی په هغه کې نجات دی په هغه کې ثواب دی په هغه کې پیغمبر علیه السلام ته به د قیامت په ورځ ډېر ورنږدې کېږو ډېر ورنږدې کېږو او بیا بله خبره دا څو عمر مخکې دغه ټرمپ راغلی و سعودي لره نو هلته دغه سلمان چې کوم دی محمد بن سلمان بابا شیطان دا شیطان دی که ټرمپ دی د شیطان خو کم نه دی هغه په چپه لاس باندې کاپي کوله د ورته په رسته لاس یې وکړه په رسته لاس یې وکړه د چابي ورکړه نو په رسته لاس یې کوي بیا هغه په رسته لاس کوي ګوره د مؤمن شان ګوره یو مسلمان دی یو کافر دی د مسلمان او د کافر به هیڅ فرق یو تور دی یو سپین دی د تور د سپین خو نو فرق نو یو رښتیا دی بل درواغ دی فرق به یې که به نه نو که د تور د سپین فرق ورک سو د مسلمان او د کافر فرق ورک سو د ښو د بد فرق ورک سو د رښتیا او د درواغ فرق ورک سو نو بیا د ښو ګر څه ضرورت دی بیا صحیح سلو نو لهذا د الله رسول فرمایي وای تاسو څه کوئ لا یاکلن احدکم بشمال ولا یشربن بها نه به خوراک په چپه لاس کوئ نه به څښاک په چپه لاس کوئ ځکه دا د چا کار دی دا د شیطان کار او شیطان زموږ څه دی زموږ دشمن اوس قریب نه دی عزیز نه دی صحیح سلو حضرت نافع بیا فرمایي وای ولا یاخذ بها ولا يعطي بها رواه مسلم د مسلم حدیث دی تبا چاسا نبا شی جنی اخلی نبی ورکه تا چاته شی ورکه پرسته لاشه ورکه پا چپا لاشه مورکه تا چه دا چاسا شی اخلی پرسته لاشه واخل پا چپا لاشه ما اخلی وس با اسانه طوری دی مشتی بسر و دریجو تا یو چاته پرسته لاشه نیول دا چپا لاس دل را مختبی نو دا چپا لاس دیر ضروری دی دیر شدی کرسته لاس صحیح نو لہذا خبر دا سود الله رسول فرمایي نه به پرسته لاس نه به په چپه لاس خوراک کوي نه به چښاک کوي نه به چاته په چپه لاس شی ورکوي نه به په چپه لاس ځینې راخلي اوس یو سړی وایي یاره زه خو ولاکه په فرق پوهېږم کوم پرسته لاس چی کړي دي هماغه چی دی کوم پرسته لاس کړي دي هماغه چی دی ولاکې په برکت پوه سوی یم نو ستا ایمان نسته ستا ایمان نسته برکت به زه در ورشم که ته برکت به دې ته وایې چې زما یو کوپ چای و هغه دوه کوپه شوې ته به دې ته برکت وایې موږ به دې ته برکت وایو چې ته راولاړ شې په خپل ژوند کې د پیغمبر اسلام پر طریقه دې کار وکړې دا برکت نه دی یو سړی د پیغمبر اسلام پر لار روان دی یو سړی د پیغمبر اسلام خلاف روان دی دا چې پر لارې روان دی دا برکت نه دی دا برکت نه دی چې ته د جهنم د اور بچاو شې ته خامخا خپلو چای ته ګورې یوې پیالې ته ګورې نو لهذا دا خبره به نه وي د دې مثال دی یو سړی وایي چې یاره زه ولاک په فرق پوه سوی کوم پرسته لاس کړي کوم په چپه کړي دي ورور هغه خوند دی هغه چای دی هغه عمره دی نه مې برکت لیدلی دی ما خو درته ویل برکت د محمد رسول الله طریقه ده بې برکتي د شیطان طریقه ده د دې مثال دی لکه یو سړی چې وایي یاره ما لمونځ وکړئ بغیر د اوداسه مې وکړئ هغه رقم رکوع هغه رقم سجده هغه رقم قعده هغه رقم ناسته هغه رقم ولاړه هیڅ په فرق زه نه یم پوه سوی و یو عالم دا وایي چې بغیر د اوداسه لمونځ نه کېږي بل سړی دا ولاړ سل پر لمانځه ودرېد اوداس نه لري دغه دی وایي څنګه رکوع مې وکړه څنګه سجده مې وکړه څنګه نیت مې وتړی اوس په دې خبره ستی سر خلاص و
د دې بغیر د اوداسه څه معنا اخیستې و چې تل منځ نشي کولی؟ معنا دا د بغیر د اوداسه چې تل منځ وکړي هغه لمونځ نه دی، هغه الله ته نږدې نه دی، هغه عبادت نه دی. او که ته یا عبادت دی چې بغیر د اوداسه کوم سړی پکې کافر کېږي نورې خانه پکې خرابېږي. نو لهذا د الله رسول فرمایي څه به کوې؟ نه به په چپه لاس چاته شی ورکوې، نه به په چپه لاس ځینې اخلې، نه به په چپه لاس چای کوې، نه به په چپه لاس شوروا خورې. پوه شوې؟ ځکه د الله رسول فرمایي د مکروه کار دپاره چپه لاس دی. په اوداسه کې ما ورته څه ځایونه داسې دي موږ چپه لاس استعمالوو، څه ځای داسې دی موږ رسته لاس استعمالوو. اوس که یو سړی راولاړ شو پزه په رسته لاسه پاکول ډېر ښه کار دی که په چپه لاس؟ پزه د الله رسول فرمایي صحیح سو په چپه لاس باندې وکړه. اوس خبره دا ده اوس ته مسواک نه لري، ټوټ پیس نه لري، برش نه لري، ته خوله کې مطلب دا غاښونه په ګوته صفا کوې، نو په چپه لاس صفا کېده ډېر ښه دي که په رسته لاس؟ په رسته لاس باندې. دلته د الله رسول موږ ته راوښوله چې زه تا ته لاره درښایم. لاره چې شته لاره د محمد رسول، لاره د انسانیت لاره ده. په موږ کې د انسانان شته چې هغه که په ساینس یوه خبره ثابته وه دی در سره مني و یاره جدید ساینس دا خبره ثابته کړله. یاره که ګرسه جدید ساینس نه و نو ته څه چم کوې؟ اوس خو جدید ساینس ستا وجود یې ستا، که ګرسه جدید ساینس نو بیا ته څه چم کوې؟ لہذا نه موږ ساینس ته ضرورت لرو، نه موږ ساینس ته مجبور یو، نه موږ ساینس ته محتاج یو. موږ ته محمد رسول الله لار راښولې ده. اوس که ساینس هم هغه خبره را سره ومنله چې و لکه څنګه د الله د رسول مبارک طریقه دا وله چې کله به میلمه رخصتوي تر دروازې پیغمبر علیه السلام ورسره تللی. د خپلې کمرې سې نه رخصتوي چې میلمه ووتي بس روان دي په حویلي کې یوازې روان دی. پیغمبر علیه السلام مبارک به د دروازې ورسره راغلی. و جدید ساینس وایي، جدید ساینس دا وایي وایي دا خبره چې در دروازې ورسره راځي دا پیدا ده. که ته تر دروازې نه ورسره رالې ماښام تا میلمه رخصت کوي، دا میلمه یوازې د کوره ووتی بل چا ولیدي بیا به خلک څه وایي دا سړی دا پرېدی سړی د کوره څنګه راووت؟ جدید ساینس ثابته کړله و دا خبره. موږ بغیر د دې دا خبره منو چې پیغمبر علیه السلام مبارک مشترکه راښولې. دا نو بیا بل نور علی نور سو چې ساینس هم راسره ومنله. ما ته یو سړي ویل مولوي صاحب ته ساینس نه منئ، بیا چې کله کله ساینس دا خبره وکړي ولې منې؟ ما ویل خبره دی دا یو سړی وایي دا پلانی سړی ښه سړی دی، صحیح سو، بیا د هغه دشمن هم راولاړ چې وایي دا ښه سړی دی، نو د دشمن خبره بیا موږ نه منو. چې ګوره یو سړی ښه سړی وایي دا پلانی ښه سړی دی، د هغه دشمن هم ویل چې دا ښه سړی دی، نو ته بیا ما ته ته خو دشمن نه منې، دا خبره بیا ولې منې؟ صحیح سو، ته خو دشمن نه منې، دا خبره دې ولې ومنله؟ لکه خبره دا نه ده که زما دشمن کافر دی، مشرک دی، یهودي دی، کاغه دا ویل چې الله واحد لا شریک ذات خو په نور خبره کافر سوی دی، نو زه به دا خبره نه منم، زه به خبره منم، خامخا به منم. زه هغه په جهنم کې ور دی او نو بای چې جهنم ور نو موږ نه منو، ګران دي سخت ده، هغه دنیا ورسه چا وکړي، دنیا ور خو ضرورت دی. نو دلته چې ساينس کوم خبره ثابته کړه هغه اول مشت محمد رسول الله کړي و، بغیر د ساينس چې ساينس نو مشت نبی علیه السلام مبارک راښولې چې ملمر اوته یو به یوازې په ویلي کې نه روان، دا یو لار به نه جوړ کیږي، دا دواز مر د سارا غټ کورونه دي. درېمه خبره یوازې کراوته نو به خلک څه وای دا سړی څنګه د دې کور راوته. سبحان الله څومره عظیمه خبره ده. الله اکبر. د الله رسول فرمایي یاکل احدکم بیمینه ويشرب بیمینه وليأخذ بیمینه وليعطي بیمینه. پرستلا خوراک او پرستلا چشاک او پرستلا شی ورکو پرستلا شی د چا څخه اخله پرستلا شی ورکوا. فان الشیطان یاکل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. رواه ابن ماجه. شیطان په چپل خوراک چشاک شی اخله شی ورکي. څومره لویه لار مشته محمد رسول الله راوښول چې نه پیژنو. ما درته یو سړی په تیخانه کې ننوتلی دی، سل پټه لاندې ننوتلی دی، بیا وایي یاره زه د لمر په فرق نه پوهېږم، د لمر په پیدا زه نه پوهېږم. نو ته بغاره ننوتلی د لمر په پیدا به ته څنګه پوهېږې؟ ته خو لمر له راووځه. ته ننوتلی د دنیا په شکوکو شبهاتو کې، تا د محمد رسول الله لارې له کله راغلی؟ ته ولې د محمد رسول الله لاره د خپل عقل مطابق ګړې؟ زما ستا په عقل څه محمد رسول الله لاره خو الله راښولې ده. یو سړی دا اعتراض کولی چې اسمان ولې دونه لوړ دی؟ نشي کولی. یو سړی دا اعتراض کولی چې د ځمکه ولې دومره عظیمه ده؟ نشي کولی. نو د غسې چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام مبارک را لېږلی دی پر هغه اعتراض نشي کولی. صحیح سلو دا لمر چې الله پیدا کړی دی څوک دا اعتراض کولی چې څه دپاره پیدا کړی دی؟ دا شپه الله پیدا کړې، دغه رقم محمد رسول الله الله موږ لره خپل پیشوا خپل رهنما خپل رهبر موږ ته راستولی دی، خپل قائد یې راستولی دی. نو هېڅوک اعتراض نشي پیدا کولی.
اوس بل خبره دا خبره ختم شوه